قدرمندو لیدونکو لله الحمد نن د حضرت شیخ المشایخ کشتم خلیفه صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه په جامعه نور المدارس فاروقیه کې وجود لرو او په څنګ را سره د دې جامعه نور المدارس فاروقیه ستر خادم الحاج خلیفه مولوی باز محمد سروري صاحب هم وجود لري. غواړو چې د دې جامعې او د دې مدرسې په هکله څو پوښتنې ځینې وکړو، نو دی به راته جوابونه راکوي. محترم حاجي سروري صاحب، اوله پوښتنه هغه هم دا ده چې د دې جامعې نور المدارس فاروقي په هکله که لږ معلومات راکړي، د دې جامعې بنسټ ډبره چا ایښې ده او څونه وخت کیږي چې شول سوې ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هلال صاحب مبارکه، تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، الله دې تا ته کامل عوض درکړي، یو جهان مننه. امین. د دې مدرسې بنیاد ډبره د کشتم خلیفه صاحب مبارک په لاس کښې ښودله سوله. نو دا مدرسه تقریبا پر 4 ایکړه ځمکه باندې جوړه ده، خو تر اوسه ډېر شیان په دې مدرسه کې شته چې هغه لا سر ته نه دي رسېدلي. ډبره د دې مدرسې چې ده هغه د کشتم خلیفه صاحب مبارک په خپل لاس باندې ایښې. دا حضرت شیخ المشایخ کشتم خلیفه صاحب مبارک چې دا مشهوره ده، هم دا خلیفه صاحب هو دا د کشتم خلیفه صاحب مبارک و. جزاکم الله. محترم الحاج خلیفه باز محمد سروري صاحب، غواړم چې بلې پوښتنې جواب راکړي. په دې جامعه نور المدارس فاروقیه کې څومره طالبان اوسیږي؟ هغه طالبان چې په مدرسه کې شپې کوي، معنا داخلي طالبان هغه څونه دي او خارجي طالبان چې د دې سبقانو ته راځي هغه څونه دي؟ نو تقریبا هلال صاحب مبارکه زموږ په مدرسه کې خو هر کال څه کم 400 نفره وي، 350 نفره دا خو له شکه خلاص د لې رهایشي وي، د لې شپې وي. علا باره چې راځي د هغو تعداد خو منې کره معلومېږي چې څونه اندازه به وي، حساب هم نه ده ورته کړی. خو رهایشي طالبان چې کم د دې په مدرسه کې اوسي نو هغه تقریبا 350 څه کم 400 وي هر کال. الحمدلله الحمدلله ډېر دي. محترم حاجي سروري صاحب، غواړم چې یوه بله پوښتنه وکړم. دا جامعه نور المدارس فاروقیه په څومره مځکه جوړه شوې ده؟ که په دې هکله لږ معلومات له سامعینو سره شریک کړي. نو دا مدرسه تقریبا پر 4 ایکړه ځمکه باندې هلال صاحب مبارکه جوړه شوې ده. په دې مدرسه کې تقریبا پر 4 ایکړه باندې جوړه ده، خو په دې کې تقریبا موږ تر دا اوس فلحال نه پورې دغو طالبانو د استوګنې لپاره 50 یا 55 کمرې فعاله لرو ماشاءالله. او یو الحمدلله مسجد لرو چې په هغه مسجد کې تقریبا 1100 کسان په جمع د نني ځایږي، 1100 کسان. نو دغه آبادي کې لرو پر 4 ایکړه ځمکه باندې مدرسه ده. لله الحمد. او یوه بله مهمه پوښتنه هغه هم دا ده چې محترم شمس المشایخ رهبر طریقت حضرت خلیفه دین محمد صاحب دامت حیاته، دا خو مشهور شخصیت دنیا پیژني په طریقت کې، په علمیت کې. د ده په باره کې نو یو څه خبرې کېږي، دا بعضې علماو کړي دي، ویډیوګانې راغلي دي. نو په دغه باره کې حاجي سروري صاحب ستا کم نظر ده؟ دا د ده په خبرو باندې بعضو علماو یو څه تنقیدات کړي دي، یو څه خبرې کړي دي، او خلیفه صاحب مبارک خو په تصوفو کې په طریقت کې ډېر اوچت شخصیت ده، په علمیت کې هم اوچت شخصیت ده. نو د تصوفو خو یو داسې لین ده چې هغه دغه ډېرو خلکو ته نه معلومیږي. نو د دغه علماو په باره کې او د علماو چې خبرې کړي دي
ستا دوی ته څه نظریه ده او څه توصیه دی؟ هلال سامبارک دغه خلیفه سامبارک د دیرې د خلیفه سامبارک قدر موږ ته د خپل د کشتم له خلیفه سامبارک را معلومي، ځکه چې د کشتم خلیفه سامبارک هغه ته ډیر قدر درلودی. اکثر مریدانو ته بیا دا ویل چې دا به بالکل په نامه باندې نه بولیدو، نه بیا ادبي به نه ورسره کوي، بلکې د دیرې په خلیفه سامبارک باندې به بولي. دا د دیرې د خلیفه صاحب نوم دا د دیرې د خلیفه صاحب چې دا د دیرې خلیفه صاحب یې بولي، دا نوم هم د کشتم خلیفه سامبارک ورته وضع کړی دی. نو خلک ډیر قدر ورته لري. هغه ډیر لوړ شخصیت ته هم په علم ظاهري کې هم په علم باطني کې ډیر علما مریدان دي، ډیر خلیفه صاحبان دي، الحمدلله ډیر خدمت دین ته کوي، بیخي ډیر خدمت کوي، په جهاني سطح باندې کوي. ځینو هغو علماو ته چې دغه کومې ویډیوګانې کړي دي یا یې کوي، هغو ته زموږ درخواست ده د خدای جل شانه د رضا لپاره چې دغسې ویډیو په جهاني سطح باندې په یو دغونه لوړو اشخاصو پسې کول، دا خو زه له علماو سره مناسب نه بولم. په خپله زما دا قاصر فکر داسې راته وایي. نو نورو علماو ته نه دي دا خلیفه صاحبان په دغو شیانو باندې خوا بدوي، نه دي د خلیفه صاحب مریدان په دغه شي باندې خوا بدوي، نه دي په دغه شیانو باندې عقیدې خرابوي، ځکه چې دا طریقت خو ډېره لوړه سرسره ده. دا خلیفه صاحبان خو ډېر خدمتونه کړي دي. هلال سامبارک دونه خدمتونه یې کړي دي چې د ځمکې پر مخ باندې به چا نه یې کړي. بیا دا سلسله د حضراتو سلسله ده، دا تر ډېره حده پورې رسېدلې سلسله ده، دا ډېر غټ اولیاء الله خلک دي. نو دغو خلکو ته زما یو دغه درخواست ده، که چیرې مطلب په میډیا باندې په یو عالم په دغسې روحاني عالم پسې یو څوک خبره کوي، باید ورې ورغلی وای، پوښتنه یې ځینې کړې وای چې خلیفه سامبارک دا خبره موږ راروېدلې ده، په دې کې ستا څه نظر ده؟ دا زما په دا کثیر عمر یو درخواست ده دغو علماو څخه، چې ورې له ده چې په خپله پوښتنه کړې وای، ده جواب ورته کړی. یعنې په دې باندې د ډېرو خلکو یقیني خوا بدېږي. دا طریقت خلک خو داسې نه دي چې څوک نه لري، د ډېرو خلکو خوا په بدېږي. زه خو همدا ښه نتیجه نه ورکوي پر میډیا باندې په یو داسې شخصیت پسې یوه خبره کول. نو هلته چې ده سره یې خپله بالمشاهده خبره کړې وی له میډیا بغیر نو ښه به وایي. نو ډېر ښه خوند به یې کړی و. دا د دې له علمیت سره به یې هم خوند کړی و، د دې له شیخ وخته سره به یې هم خوند کړی و. موږ به هم خوشحاله اوسو الحمدلله دغه علما دي واقعي په دین خوا بدېږي. او داسې په میډیا باندې چې له هغه سره یې لیدلي نه وي او دی مطلب د شا لخوا یوه خبره پسې کوي یا په میډیا باندې نشروي، نو دا زما په دا خپل سوچ او فکر باندې خوښه نه ده. صحیح شو. جزاکم الله. محترم الحاج خلیفه مولوي باز محمد سروري صاحب، اخرنۍ پوښتنه کوم. دا جامعه نور المدارس فاروقیه ستاول په 4 اکړه باندې جوړه ده. 4 اکړه ډېره غټه مځکه ده. نو الحمدلله چې موږ هم خپله دلې اوس استادان یو، نو ډېره غټه مدرسه ده. بیا د خلیفه صاحب مبارک ډېر متعلقین دي، ډېر خلیفګانې دي، حتی چې افغانستان، پاکستان، تر اماراتو، تر ایرانه پورې د خلیفګان او مریدان رسېدلي دي. نو دا شتمنو خلکو ته، وسداره خلکو ته او له پیسهدارو خلکو څخه ستا تمنا څه ده؟ او پیلن په دې مدرسه کې تی کوم شي ته ډېر اهم ضرورت لري چې هغه باندې ته ډېر کاریاب یاست، غواړئ چې په اوس پیلن جوړ سي، په 1 میاشت کې، په 2 میاشت کې جوړ سي، نو او شتمنو خلکو ته تی خپل پیغام وړاندې کړي چې هغه بیا تی سره کومک وکړي او هغه کار ته سره ورسېږي. یعنې اوس موږ په دغه مدرسه کې ته پر خدای پاک باندې یقین وکړه، ته اوس الحمدلله په دې مدرسه کې خپل استاد یې سرګردی حالات تا لیدلي دي. نو زموږ دغه استادان دي دورې تقریبا 1.5 کسان یې دوبه یو ځای په مسجد کې سبقان ورته وایي. دارالحدیث موږ په مدرسه کې نه، دارالحفاظ په مدرسه کې نه لرو، دارالافتا په غټه سویه باندې په مدرسه کې موږ نه لرو. یعنې کتابونو ته زموږ ډېر ضرورت دی. اوس دا کتابونه دي ګوره دلته لګېدلي، دا په تقریبا موږ د صدرلي مولا پورې کتابونه راوړي. دا مې مسلمانانو همکاري، یعنې د صدرلي مولا په کتابو تر نورو ته ضرورت. خو دا خلکو ته زموږ دا پیغام دی چې د خدای په خاطر باندې دا پیسې دغسې مه مصرف وکړي. موږ دا درخواست نه درته کوو چې موږ ترې راکړو، تاسې په خپل لاس باندې سریه راوړئ، په خپل لاس باندې خښته راوړئ، په خپل لاس باندې سیمټ راوړئ، مدرسې ته راوړئ. الله بیا ته کې تعمیر عوض درکړي، الله بیا په ابدي کور کې څراغ درته وګرځي. پوښتنه وکړئ که په بار مخ کې یا زموږ نمبر دی، اوس دا زموږ نمبر دی 04 3 3 8 1 0307 2 دا زموږ نمبر دی. خلک دې په دغه نمبرو رابطه را سره وکړي. موږ مسلمانانو د عربي پیسې به د مدرسې په نامه باندې نه په اولاد کورو نه دي بې ځایه مصرفولي. خلیفه صاحب مبارک مخلصان دي، بیا خلیفه صاحب مبارک مدرسه ده، بیا 19 نفره استادان دي په مدرسه کې. او بیا خو یوازې یو سړی پر دې باندې مسؤل نه وي چې د خلکو پیسې راوړي په خپله باندې خو باید په مدرسه باندې ولګوي. هغه مهم شی ستاسو ورته ضرورت ده هغه اوس دارالحدیث ته ده. نو اوس موږ دارالحدیث تقریبا یو څه خرڅ پیدا کړی ده. خلکو ته زموږ درخواست ده
چې په دې کې د موږ سره رابطه وکړي، که چا خرڅ ته په وس پورې هغه راوړي، که چا سریه په وس باندې پورې مدرسې ته هغه راوړي، د خلیفه اسلام بارک مدرسې ته، که چا سیمټ په وس باندې پورې د خپل وس مطابق و دا هم د خلکو ته درخواست ده سره اخلاص چې دوی دغه همکاري د مدرسې سره د خدای دپاره وکړي. دارالحفاظ ته هم ضرورت لري. و دارالحفاظ لرو الحمدلله، خو 12 نفره حافظان اوس موجود دي، خو په وخت د وخت په تېرېدو سره بیا مثال ډېرېږي. دارالافتا هم سخت کار نه دی خلاص کړی. لله الحمد. قدرمندو، دا و چې د دې جامعې نور المدارس فاروقي ستر خادم الحاج خلیفه مولوي باز محمد سروری صاحب دامت حیاتو له ده څخه هم د دې جامعې د معلوماتو په هکله یو څو پوښتنې وکړلې چې هغه یې له تاسو قدرمنو سره شریکې کړلې. السلام علیکم ورحمة الله